د برېښنا د ریګونو تولیدي فابریکو تیرې لیندۍ میاشت کې له 9,000 میګاواټو زیاته برېښنا تولید کړې. د افغانستان برېښنا شرکت تولید حوزې ریاست اړوند نغلو، سروبي او ماهیپر برېښنا تولید فابریکو تیرې لیندۍ میاشت کې ټول 9,323 میګاواټه پر ساعت برېښنا تولید کړې ده. تیرې میاشت کې د نغلو برېښنا تولید فابریکې 8,530 میګاواټه پر ساعت، سروبي برېښنا تولید فابریکې 12,455 میګاواټه پر ساعت او ماهیپر برېښنا تولید فابریکې هم 8,329 میګاواټه پر ساعت برېښنا تولید کړې ده. تولید شوی برېښنا د عمومي سیستم له لارې پیرودونکو ته شبکو کې ویشل شوې ده. د برېښنا کورنۍ تولید کچه د اوبو کچې توپیر ته په پام سره د کمښت او زیاتوالي حالت کې وي چې د برېښنا ځایي مسؤلینو منظم مدیریت سره له زیرمه شویو اوبو څخه د برېښنا تولید برخو کې لازمه ګټه اخیستل کیږي او د ټولو فابریکو تجهیزاتو پر وخت رغونې ته هم پاملرنه کیږي.